د عزت الله ځواب شوخه او رندانه شاعري. د رڼا سړی د منظرکوټ یوټیوب چینل 5مه ادبي او هنري خپرونه. ښاغلي استاد د عزت الله ځواب ته د ملګرو داد، مینه او درناوی. درنو څارونکو او ګرانو مینوالو، په دې خپرونه کې د فرهنګ، ادب، طنز، عاطفې، کلیوالي او وطني رنګونو او د غوره احساس لرونکی شاعر د شاعري او کمال در پیژنو. ښاغلی عزت الله ځواب او د نوموړي خوندوره شاعري. دا ځل ښاغلي استاد صدیق الله بدر د عزت الله ځواب په شعر خوږه لیکنه کړې ده. موږ دا لیکنه په خپلې اصلي بڼې غږیزه کړې ده او تاسو ته وړاندې کوو. که مو منظرکوټ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي، هیله ده سبسکرایب یې کړئ. په معاصره دوره کې زموږ یو شمېر شاعرانو هڅه کړې چې لږ تر لږه خپلې وینا ته طنزي بڼه ورکړي او یا حد اقل طنزي وینا وکړي، خو له لویې سره په ځوان شعري بهیر کې زموږ کم شمېره شاعران هڅه کوي چې خپلې وینا ته طنزي رنګ ورکړي او یا د خندا په جامه کې په ټولنه کې موجود ترخه واقعیتونه راونغاړي او د خندونکو کلماتو په مټ د لوستونکو او اوریدونکو په شونډو کې د مسکا ګل وټوکوي. عزت الله ځواب په هغو شاعرانو کې راځي چې تر نورو ډیر په خپل شعر کې طنز ته ځای ورکوي. هغه ځکه چې د نوموړي باور دا دی چې زموږ ولس او د شعر اوریدونکو ټول عمر ژړا لیدلې او ټول عمر یې ژړلی دي. دا زما د شعر کمال بولئ او که ځانګړنه یې، زه کوښښ کوم چې یوه شیبه څوک وخاندي. ځواب په شعر کې طنز یوه اړتیا او د یو تریخ حقیقت بیان په ګوته کوي. طنز باید داسې وي چې هغه عقل ومني. زه د یو تریخ حقیقت په داسې جامه یا داسې بڼه وړاندې کولو هڅه کوم چې د خلکو د خوشحالۍ سبب شي. د شاعر لپاره شعر داسې دی چې پر زړه یې ډیر بوج وي یا له څه شي اغېزمن شوی وي، نو هغه چې زړه تش کړي دې ته شعر وایي. د عزت الله ځواب پیژندنه. عزت الله ځواب د ښاغلي ضرب الله زوی په 1458 کال د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ په روغانیو کې زیږېدلی دی. د ناورین په کلونو کې په پېښور کې لوی شوی او لومړنۍ زده کړې هم په پېښور کې ترسره کړي دي. هېواد ته په بیرته راستنېدو سره یې خپلې منځنۍ زده کړې د ننګرهار په عالي لیسه کې پیل او په 1486 کال کې له نوموړې لیسې ووت. بیا د کانکور ازموینې له لارې د ننګرهار پوهنتون انجینرۍ پوهنځي ته بریالی شو. نوموړي په 1482 کال کې له همدې پوهنځي نه د لیسانس سند ترلاسه کړی دی. ځواب له ادبیاتو او ژورنالیزم سره د لیونۍ مینې له امله ډیر وخت له خپل مسلکه لرې پاتې شوی دی. لومړی یې په کلي دونیزه کې د ژورنالیست په توګه په ننګرهار کې کار پیل کړ. وروسته یې په IWPR او په ژواک خبري اژانس کې دندې ترسره کړي دي. په یاده موده کې د یوه کال لپاره د څارونکي په توګه له LDC موسسې سره هم کار کړی دی او له CTG موسسې سره د څارونکي انجینر په توګه یې هم یوه لنډمهاله دنده اجرا کړې ده. نوموړي په 1481 کال کې په ننګرهار کې د مینې په نامه میاشتنۍ مجله خپره کړه چې تر اوسه یې 9 اتیاګانې چاپ شوي دي. مینه یوه سیاسي، ټولنیزه او فرهنګي مجله ده چې 3 ګڼې د اسلامي امارت په 2مه واکمنۍ کې هم چاپ کړي دي. ځواب 13 کلن و چې د شعر ښاپیریو پرې د مینې وزر وغوړاوه. د شاعرۍ د پیل مې تقریبا 28 کاله کېږي. په 1415 نه تر 16 کلونو مې لومړی شعر ولیکه. په ننګرهار لیسه کې مشاعره وه او ما خپل لومړی شعر چې ردیف یې سرچپه ښکاري ووایه. یا کارونه د دنیا سرچپه ښکاري، یا کارونه د دنیا سرچپه ښکاري، یا وفا مې
د آشنا سرچپه ښکاري، یا خبرو له چتې ایستلی ځان دی، یا خبرو له چتې ایستلی ځان دی، یا برغولی د چوپتیا سرچپه ښکاري. داسې یو طنزیه شعر و چې ډېرو خلکو خوښ کړ. له اطلاعات او کلتور نه ځینې مشران راغلي وو او هغوی زما شعر ته جایزه هم ورکړه. ویې هڅولم او له همغه وخت نه بیا زه شعر لیکم. دلته هر ګل د وینو رنګ اخیستی د ښاغلي ځواب لومړۍ شعري ټولګه ده چې په 1484 کال چاپ او خپره شوې ده. په دې ټولګه کې تر ډېره د ښاغلي ځواب غزلونه او 1.5 آزاد نظمونه هم چاپ شوي. د ځواب صاحب چاپ شوي شعري ټولګې: دلته هر ګل د وینو رنګ اخیستی، موږ به لیوني نه یو، ګوته کې غمی او شرنګ. چاپ ته چمتو شعري ټولګه کلي ته بیا راغلم. ځواب ژباړلي او چاپ کړي آثار: قرباني ناول، لیکوال جواد فاضل، هغه څه بلا وه، لنډې کیسې بېلابېل لیکوالان، اقتصادي ریاضي، اداري لیکونه او 45 نابغه‌ګان. د ځواب شاعري: ځواب ډېر ځله غزل لیکي خو تر ډېره یې نظم لیکلو ته هم مخه کړې ده. د ځواب شعرونه بېلابېلې ځانګړنې لري، هم فکر پکې شته او هم خیال، خو تر ټولو اوچت کمال یې د بیان او ارایې طنزي خوند او رنګ. ښایي له همدې امله وي چې هغه په خپلو همزولو شاعرانو کې د یوه تناز شاعر په توګه خپله پیژندګلوي لري. په اکثره غونډو او مشاعرو کې چې دی ګډون کوي، د اوریدونکو له لوري ډېر هڅول کېږي. ځواب هغه څه چې ویني او احساسوي یې په سندریزو الفاظو کې رانغاړي. د ایوب فرحت په خبره خلک ځکه د ده شاعري خوښوي چې وینا یې طنزي او انتقادي بڼه لري. اکثره شعرونه یې د طنز بڼه لري او د طنز مالګه پکې شته. بله دا چې ډیری شعرونه یې انتقادي وي. ښایي دغه 2 برخې د دې سبب کیږي چې د ده شعرونه لا ډېر بدرګه شي. فرحت وړاندې یو مثال راوړي او وایي د ځواب شعر د ښه طنز ترڅنګ ښه پیغام هم لري. دی چې کله په طنز کې شعر لیکي یا په شعر کې طنز راوړي نو په همغه کې یو پیغام هم وي. دغه پیغام هم اکثره خلک خوښوي. مثلا په ټکو کې رالوی شو، په ټوپکو کې رالوی شو، په ټکو کې رالوی شو، په ټوپکو کې رالوی شو، دا څه پاکو بکو سر سندکو کې رالوی شو. دا د ماشومانو لوبو ته یوه اشاره ده، یعنی د افغانانو ژوند په همدې کې تیر شو. ټول افغانان دردېدلي دي او طبعا دا یو اغېز کوي. د استاد لال پاچا ازمون په خبره چې طنزیه خوند او رنګ د ځواب د شعر کمال په ګوته کوي او وایي چې دی د طنزي بیان له کبله په خپلو هممهاله شاعرانو کې د یوې جلا لارې خاوند دی. د ده د شعرونو یوازینۍ ځانګړنه چې هغه یې له نورو رابېل کړی هغه همدغه طنزیه برخه ده. ته په خپلو شعرونو کې نور داسې خاص څه نه دي راوړي چې موږ ووایو نورو شاعرانو به نه وي راوړي او یا به یې نوښت کړی. ځینې شاعران یا ناظمان چې دي هغه ډېر نوښت نشي کولی. د ناظمانو لپاره په شعر کې نوښت کول ګرانه ده، خو دوی باید یوه ځانګړنه ولري چې تر نورو جلا وي او د ځواب ځانګړنه دا ده چې په خپل شعر کې طنز ځای وي او دا طنز د ده نظم ته یو ځانګړی روح بخي. د ازمون په وینا له طنز پرته د ځواب نظمونه او شعرونه بې خونده او بې رنګه وي. که تاسو دغه طنز د ده له شعرونو لرې کړئ نو بیا خو د عادي ناظم او د ده ترمنځ فرق نه کیږي. همدارنګه له نورو نظم لیکونکو او شاعرانو سره یې هم توپیر نه کیږي. باید هغه همدا لاره جاري وساتي. سرحدي ځواک هم د ځواب شاعري طنز راپېژني. عموماً په شاعرۍ کې د طنز مالګه بیخي زیاته ده. د ځواب یوه څلوریزه ده چې یو مهال په نارنجګل مشاعره کې ویلې وه او ډېر پرې وهڅول شو.
د شوکو او د غلا کولو چل کې سړیتوب دی. د شوکو او د غلا کولو چل کې سړیتوب دی. باور وکړئ د دې زمانې غل کې سړیتوب دی. خو لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل وایي چې ځواب د طنز په ژبه د خپل وخت حقیقت رانغاړي. د په هر شعر کې د طنز مالګه وي او په همدې طنز یې خپل شعر ډیر خوندور کړی دی. تر کومه ځایه چې ما د ځواب شاعري لوستې، څو شیانو ته مې پکې پام شوی دی چې یو پکې د ښکلو ستاینه ده او کتاب یې هم ډالۍ کړی دی له زهرو نه خوږ جانان. همدارنګه یوه څلوریزه یې ده: ښکلی چالاکه دی چابک دی جنګ په بیه اخلي. ښکلی چالاکه دی چابک دی جنګ په بیه اخلي. زړه ګزاره کوه هلک دی جنګ په بیه اخلي. د تورو سترګو جلال کوټ ته باڼه نه ور پرېږدي. د تورو سترګو جلال کوټ ته باڼه نه ور پرېږدي. سم د کوچې زرداد پاټک دی جنګ په بیه اخلي. شیر حسن کمالزی د فرحت خبره تاییدوي او وایي چې د ځواب شعر له طنز سره سره یو ښه پیغام هم لري. زما په اند ځواب ښه شاعر دی. شعر یې سره له دې چې یو پیغام لري، ښه طنز هم پکې وي. هغه د پېښوریانو په خبره چې په طنز سربیره بلا سبق وي د په شعر کې. کمالزی وړاندې دا هم وایي چې د ځواب طنزي بیان ډیر پوخ دی او کلتوري مسایلو ته پکې ډیره پاملرنه کوي. د په طنز کې ډیر پوخوالی هم شته، لکه یو ځای کې وایي چې کله د دې بر کلي جلۍ بلۍ تخیږي، چې کله د دې بر کلي جلۍ بلۍ تخیږي، کمیس ور سره سم زولۍ زولۍ بلۍ تخیږي. آشنا د خارو ټوپ مې هم زینه باندې لیدلی، آشنا د خارو ټوپ مې هم زینه باندې لیدلی، خدا د کوپر لور لکه ګولۍ بلۍ تخیږي. که ډېر لرغونی فکر ونه کړو، دا اوس هم د پښتنو میرمنو خویندو میندو دغه زولۍ زولۍ کمیسونه شته او ډېر ښه زیب ورسره کوي. د دې په دروندوالي هغه مهال سړی ښه پوهیږي چې په ښار کې لنډ کمیسونه وګوري. کله چې دا وګوري نو ضرور یې د ځواب دا شعر هم ذهن ته کېږي. راځئ د ښاغلي ځواب هغه شعر ته غوږ شو چې سر تر پایه طنزي خوند او رنګ لري. یوه شپه در سره یاره پاتې کېږم، یوه شپه در سره یاره پاتې کېږم، ستا د دوه سترګو لپاره پاتې کېږم. سلګۍ مه وهه شور مه کوه قربان، سلګۍ مه وهه شور مه کوه قربان، کړه خبرې په کراره پاتې کېږم. چې کوم ښکلی غاړه راکړي او موسکی شي، چې کوم ښکلی غاړه راکړي او موسکی شي، بس چې ست وکړي د واره پاتې کېږم. نور ملګري رانه ډېر مخکې روان شي، نور ملګري رانه ډېر مخکې روان شي، زه تندک خورمه په لاره پاتې کېږم. د ځواب په چراییز ټوپک لګېږم، د ځواب په چراییز ټوپک لګېږم، د هیلیو له کتاره پاتې کېږم. داسې نور شعرونه یې هم شته چې شوخي پکې بیخي د بغاوت تر سرحده رسېدلې ده. د کمالزي په نظر هم کله کله ځواب په شوخۍ کې د بیان له پولو اوړي. اکثره د ده په شعرونو کې دا شوخي داسې شوې وي چې هغه د نیوکې او اعتراض ځای وي. تل یې ښه په زغره د وخت چارواکو ته خپل انتقادي پیغامونه رسولي دي. دی وایي سوالګر ډېر شوي دي ډوډۍ غواړي، سوالګر ډېر شوي دي ډوډۍ غواړي، که نه وي مرګ غواړي زندۍ غواړي. مشران ډالرو باندې نه مړیږي، مشران ډالرو باندې نه مړیږي، خواران یوه روپۍ غواړي. میاخیل هم د ځواب په شعر کې دې اندېښنې پسې اخیستی دی. کله کله د ځواب شعر داسې شي چې له چوکاټ ووځي او په بشپړ ډول بل شکل غوره کړي. الفاظ پکې هغه شعري چوکاټ مات کړي. دا البته د ده خواص دي چې دی په شعر کې همدغو ټکو ته اشاره کوي. خو میاخیل بیا دا هم وایي چې د ځواب په شعر کې د طنز په ژبه بغاوت هم لیدل کېږي.
دا سمه خبره ده چې په شعر کې هر ډول مسایل رانغښتل کیږي او دا تر ډیره د اورېدونکي په ذوق پورې هم اړه لري. د ځواب شعر همدغسې شعر دی چې په ځینو برخو کې پکې بغاوت هم لیدل کیږي. دا هم د ځواب تر یوه بریده شوخ غزل. چې بیا مې نوم وانخلې پام خلک خبرې کوي، چې بیا مې نوم وانخلې پام خلک خبرې کوي، نه په ما واچوي سلام خلک خبرې کوي. شوبه په کلي کې بدنام خلک خبرې کوي، شوبه په کلي کې بدنام خلک خبرې کوي، نوره به نه خیژم په بام خلک خبرې کوي. لکه د غله غوندې د شپې په دیواله مه راوړه، لکه د غله غوندې د شپې په دیواله مه راوړه، کور ته راځه سرې ماښام خلک خبرې کوي. ستا د سرو شونډو په طرف پرته له ما لیوني، ستا د سرو شونډو په طرف پرته له ما لیوني، چا په سکروټو ایښی ګام خلک خبرې کوي. ډاکټر بشیر احمد پرهر چې د ځواب نږدې ملګری پاتې شوی وایي چې د ځواب شاعري رښتینې شاعري ده. د ځواب په شعرونو نیوکې کیږي چې ګویا شعاري بڼه لري، خو د ځواب شعرونه شعاري نه دي بلکې د شاعري رښتینې شاعري ده. خو ځینې وخت د ځینو غونډو او عمومي مشاعرو لپاره نظمونه لیکي. پر هر د ځواب په شعر کې هنري اړخ ته د توجه په اړه په دې نظر دی. د ځواب په شعر کې هنري اړخ دومره پیاوړی وي چې د شعر لفظ او په ژبه یې د سړي له یاده ووځي. لکه ځوابه دا خو دا روژه او اختر دواړه راغلل، ځوابه دا خو دا روژه او اختر دواړه راغلل، په سرو لاسونو به مې څوک پیشنمای وتخنوي. د پرهر په خبره چې کله کله د ځواب د شعر طنز ښکلاییز اړخ تر سیوري لاندې راولي، کله کله د ده د طنز شوخي دومره زیاته وي چې بیا نقاد هم د هغه هنري اړخ ته نه ګوري. چې سترګې تورې شونډې سرې کړي د چا پلار به ټینګ شي، چې سترګې تورې شونډې سرې کړي د چا پلار به ټینګ شي، ملګرو ښکلو خو په خپله په ځان کوډې کړي. دلته تاسو د ځواب د هغه شعر اورېدو ته رابولو چې له ښه فکري او ښکلاییز اړخ نه برخمن دی. شپه تر سهاره د شوګیر ملګرتیا پاتې نه ده، شپه تر سهاره د شوګیر ملګرتیا پاتې نه ده، د خندا ډیر دی خو د ویر ملګرتیا پاتې نه ده. ته رانه اوس هم د رقیب د له پوښتنه کوې، ته رانه اوس هم د رقیب د له پوښتنه کوې، شکر زما او د خنزیر ملګرتیا پاتې نه ده. اوس ترې ګردونه څنډل شوي په اوږه ګرځېږي، اوس ترې ګردونه څنډل شوي په اوږه ګرځېږي، اوس د شلخي ټوپک او تیر ملګرتیا پاتې نه ده. یو ورځ به پټه خوله در واچوي او وبه دې خوري، یو ورځ به پټه خوله در واچوي او وبه دې خوري، ګوره د سپي او د فقیر ملګرتیا پاتې نه ده. ځوابه ته پکې په څو تنو حساب مه کوه، ځوابه ته پکې په څو تنو حساب مه کوه، نور د وجدان او د ضمیر ملګرتیا پاتې نه ده. ځواب په خپل شعر کې ډیره ساده او روانه ژبه کاروي، که څه هم چې دی ډیر وخت په ښار کې اوسېدلی، خو بیان او انځورونه یې بشپړ کلیوالي رنګ لري. دې ځانګړنې د ده شعر ته یو خوند او موسیقیت هم ور په برخه کړی دی. پرهر صاحب هم دا خبره کوي. ځواب له ډیر وخته په کلي کې اوسي، خو لا یې هم هغه کلیواله خولۍ، څپلۍ او واسکټ نه دي لرې کړي. د ده شاعري هم همداسې کلیوالي ژوند انځوروي او د کلي په رواج هم له هر چا نه ښه پوهېږي. لکه چې وایي په کلو کې چې وګرځېږي یار پیدا کېږي، په کلو کې چې وګرځېږي یار پیدا کېږي، یو نیم پکې زما غوندې اوزګار پیدا کېږي. راځه یو مازدیګر لاره غلطه که جانانه، راځه یو مازدیګر لاره غلطه که جانانه، دیره کې مو چلم منګی
ستار پیدا کیږي. ازمون د ځواب د شعر ژبه ساده او روانه بولي او وایي چې ځواب کلیوالي انځورونه او الفاظ کاروي. د ځواب یوه ښېګڼه دا ده چې د خپل ماحول انځورګر ناظم دی. طبیعي خبره ده چې د ده انځورونه او الفاظ هم کلیوالي دي، نو په شعر او نظم کې د دغسې لفظونو او انځورونو کارول موسیقي رامنځته کوي. ازمون وړاندې د ځواب په شعر کې د داخلي موسیقۍ خبره هم کوي. د موسیقۍ د حروفو او کلماتو په اوبدلو کې هم خاص لاس لري او شعر یا نظم ته خاصه ښکلا پرې ورکوي. کوم نظمونه او غزلې چې د ده په کتاب کې راغلي هغه دغسې په موسیقۍ برابرې دي. د ځواب په شعر کې ځینې نورې ښېګڼې او نیمګړتیاوې هم شته، خو که ژوند و بیا به پرې وغږېږو. تر بیا چې د رڼا له یو بل سړي سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په پاک رب سپارو. په مخه